بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس شروع کوو. توجه مو غواړمه. تېره ورځ درس کې مو پر ټیبل کار انسرت ته تللي وو. په انسرت کې مو پر ټیبل کار کړی وو او پر کور پیج مو کار کړی، بلانک پیج وو او پیج بریک وو. دغه درې شیان مو ویلي وو چې د پیج ګروپ وو او د ټیبل ګروپ وو. د ټیبل پر ګروپ باندې مو کار خلاص کړی، مکمل مو کار خلاص کړلی، دا ټول مو خلاص کړله. خو نن راځو چې وایو نن یې فرعي ټیب وایو، نن د ټیبل فرعي ټیب وایو. ما خو تاسو ته مخکې د وورد د شروع کولو کې تاسو ته ویل مال 2003 فرعي ټیبونه نه درلوده. فرعي ټیبونه څه دي؟ کومکي کنجکشن ټیب، یعنی کومکي ټیبس دي، یعنی کومکي اضافه ورسره اړیږي. نو لومړی راځو دغه فرعي ټیب چې موږ وایو دا ولې وایو؟ دا ځکه وایو چې دا د ټیبل اړوند موضوع ده. نو کله چې موږ په ټیبل کار کوو، ټیبل را خلاصوو، نو په ټیبل کې ځینې شیان نه وي، هغه په فرعي ټیب کې را خلاصي، لکه دا چې اوس راته خلاص کړي، ګوره فرعي ټیب دی. خو موږ حالانکې اوس په دغه کې ولاړ یو، ټیبل باید کار وکړو. ټیبل خو دلته په انسرت کې دی. دغه نو ولې دا فرعي ټیب ته رالو؟ ځکه دا کومکي وربونه دي، کومکي ټیبونه دي چې کومک ورسره کوي. په دې کې داسې شیان شته چې هلته نه وي. نو ډیزاین دی، لی اوټ دی، دا دواړه کومکي ټیبونه ورسره یا کنجکشن ټیب ورسره اړ دی. نو نن پر هغه کار کوو. لومړی راځو وایي هیډ ډرا، دا د سر رایه غواړې که یا، ګوره دا د سر رایه غواړې که یا. او ټوټل را، یعنی دغه لاندې خوا، ګوره د لاندې خوا، دا د لاندې رایه غواړې که یا. یعنی دا د ټیبل په ډیزاین کې درته راولي. دا د ټیبل په ډیزاین کې موږ اخته یو. دغه ډیزاینونه دي چې تاسو یې ګورئ، دغه ډیزاینونه دي. ګوره ما دا تور ډیزاین اډ کړی، دغه ډیزاینونه. تاسو هر کوم ډیزاین اډوئ، دلته نور ډیزاینونه هم شته. دا ټول ډیزاینونه دي. تاسو هر کوم ډیزاین غواړئ، هر کوم ډیزاین تاسو اډولی شئ ورته. نو وایي تاسو دغه د لاندې رایه غواړئ که یا، ستاسو خپله خوښ ده، که یې کاروئ که یې نه کاروئ. بینډي ډرا، یعنی وایي بینډي ډرا څه معنا؟ بینډي ډرا دا معنا چې که موږ راولاړېږو په دغه ټیبل کې، پر ټیبل باندې دغه بینډي ډرا اپلای کوو. هغه د دې دپاره اپلای کوو چې مثلا یو کس دی سترګې یې ضعیفه دي، د سترګو د نه خطا وتلو په خاطر باندې چې خطا نه وځي، دا بینډي ډرا پر اپلای کوي. اوس ګوره بینډي ډرا ایسته کې ټوله یو شان دي، یو رقم دا راګانې نه دي، راګانې یو رقم دي، ګوره ټوله خړي دي. او کله چې دا بینډي ډرا پر اپلای کړې، بینډي ډرا چې پر اپلای کړې، نو تا ته به څه شی راوړي؟ دغه هره را به جلا رنګ واخلي. ګوره یوه را به یو رقم وي، یوه را به بل رقم، یوه را به یو رقم، بله را به. نو دا د سترګو د نه خطا وتلو لپاره استعمالیږي. نو که تاسو اپلای کوئ، ستاسو خوښ ده، که نه اپلای کوئ، هماغه تاسو پوهېږئ. دوم وایي فرسټ کالم، یعنی دغه کالم چې دغه کالم دی، وایي دا کالم غواړې که یا. که یې غواړې ادې ټیک مارک کړه، که یې نه غواړې ختم یې کړه. وایي لاست کالم، یعنی د دغه طرف د رسته طرف کالم غواړې که یې نه غواړې. که یې غواړې ورې کړه. او بینډي کالم وایي تاسو غواړئ چې دا د بینډي هلته یې راور کړې وه، دلته تاسو غواړئ چې کالمونو ته دغه رقم د سترګو د نه خطا وتلو په خاطر باندې دغه کالمونه، یو کالم یو رقم، یو کالم بل رقم غواړئ چې ګوره په هغه خوا راګانې وي، دا راګانې وي، او دا بیا دغه دی کالم دی. که غواړئ ستاسو خوښ ده، که نه غواړئ. او راځو دلته غواړئ څه رقم ډیزاین ورکړئ، دغه ډیزاینونه دي تاسو خپل په خوښ باندې هر رقم سټایل چې غواړئ. ټیبل سټایل دی، دا تاسو کولی شئ د ټیبل سټایل رقم سټایل څخه خپل د خوښې وړ استفاده وکړئ. دا د ټیبل سټایلونه دي.
د ټیبل سټایل تر څنګ لاندې راځو. کمپیوټر چارج مې خلاص شو، بیا به دغه چارجر ته وبسته کړم. نو چارج مې بسته کړلی. نو وایي در کوم ځای تللي، د ډیزاین پورې تللي وو. هر کوم ډیزاین چې غواړئ، هر کوم سټایل چې تاسو غواړئ پر اپلای کړئ، تاسو په خپله خوښه سټایل پر اپلای کولی شئ. موډیفای ټیبل سټایل. موډیفای ټیبل سټایل راځو. نیم یې دی چیش نیم مو راچوئ. مثلا چا په نامه دغه سټایل جوړوئ. ګوره د جعفر خان په نامه باندې، او تر څنګ یې ټیبل نورمال. دا تاسو کولی شئ چې دلته ورته انتخابوئ. تاسو په خپل خوښه به یې ورته انتخاب کړئ. 1 راولئ، 2 راولئ، ګریډ 2 3 4 هر چیز راولئ. او تر څنګ یې ټیبل هیډر را. د هیډر را دپاره څه رقم دغه غواړئ. ټوټل را، فرسټ کالم، هغه تاسو هلته ما چې تاسو مخکې وویل هغه شانې دي. هر یو چې غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ، لکه هلته چې مې انتخاب کړي وو. مثلا وایي څه رقم دغه څه رقم فونټ استعمالوئ. هلته دا موږ مخکې ویلي وو، صرف یې درته درښیم. بسونه اندازه وي، یعنې غټ فونټ یې غټ وي، کوچنی وي. څه رقم رنګ وي، هر رقم رنګ چې تاسو ورکوئ عادي. او تر څنګ یې هغه دا کلر دی، هغه د بارډر یې څه رقم بارډر غواړئ. دا هم بارډر دی، څه رقم بارډر یې غواړئ. او دا د بارډر رنګ دی. او دلته چې تاسو موږ مخکې ویلي وو چې خط په منځ کې غواړئ، په بغل کې غواړئ، راټ لیفټ ټاپ، هر رقم چې تاسو غواړئ خط هغه رقم راوړئ. مازې پر اوکې کې دا موږ مخکې ویلي وو، صرف مې یو یادونه درته وکړه. او ورپسې پسې راځو کلیر فارمټ. دا فارمټ نه غواړم کلیر مې کړي، ستاسو خپل په خوښه باندې استعمال کولی شئ. او تر څنګ یې نیو ټیبل سټایل. د نوي ټیبل سټایل لپاره تاسو څه شی غواړئ، هماغه شی دی چې اوس مخکې راخلاص کړ موډیفای باندې. عیناً هغه شی دی. تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې د ټیبل سټایل جوړ کړئ، پر اپلای کړئ. انشاءالله که بیا سوال پوښتنه مشکل و غږ کولی شئ. راځو شیډینګ ته. شیډینګ څه معنی؟ موږ څنګه کولی شو چې د هر سیل ته خپل په خوښه باندې رنګ ورکړو. مثلا دې سیل ته تور رنګ ورکوم، دې ته بیا مثلا سپین رنګ ورکوم، یا مثلا زرغون رنګ ورکوم. تاسو کولی شئ چې په هر رقم خپل په خوښه باندې همدغسې څه جوړ کړئ. تور، سور، زرغون. ګورئ دلته به زرغون ورکړو چې د افغانستان بیرغ ورڅخه جوړ شو. نو تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې شیډینګ استعمال کړئ. راځو بارډر سټایل ته. څه رقم سټایل غواړئ تاسې بارډر ته ورکړئ. تاسو خپل په خوښه باندې دا د بارډر سټایل دی. مثلا تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه بارډر ورکړئ. دا ستاسو د بارډر سټایل دی. کولی شئ چې په خپل په خوښه باندې بارډر ته سټایل ورکړئ. داسې راکش کړه. یعنې هر رقم سټایل چې تاسو غواړئ هغه رقم سټایل تاسو کولی شئ چې پر اپلای کړئ. دا د بارډر سټایل دی. نور سټایلونه هم پکې شته چې د هغه بارډر څه رقم سټایل چې تاسو د خوښې، نازک، ډبل، رنګه، ساده. او بارډر کلر. دا د بارډر کلر دی. څه رقم کلر غواړئ چې ورکې دا بارډر ته. مثلا ته چې کله د بارډر ته ورته انتخاب کړلې، څه رقم رنګ غواړئ. هر رقم کلر چې غواړئ، هر رقم رنګ چې غواړئ، کولی شئ چې ته په خپل په خوښه باندې رنګ ورته انتخاب کړئ. سور، ګوره سور رنګ مې ورته انتخاب کړلی. نور تاسو خپل په خوښه باندې کولی شئ بارډر سټایل ورته انتخاب کړئ او خپل په خوښه باندې
کلر ورکړي. راځو بارډر ته. بارډرز یعنی بارډرونه. تاسو غواړئ چې ما تاسو ته مخکې ویلي وه دغه شی دلته که ستاسو یاد وي چې دلته هم وه، وینې په هوم کې چې ما زموږ راتلونکې موضوع ده بارډرز، هغه به بیا دا دی اوس ورته راورسېدلو، نو اوس به درته وښیو چې ټول به درته وښیو. وایي بارډر ټاپ یعنی بټم بارډر، لاندې بارډر غواړې، ټاپ بارډر غواړې، لیفت بارډر غواړې. خو دلته چې زه یو شی وکړم چې دغه نو بارډر ورته انتخاب کړم، برابر دا ټول راته وښیي. وایي لاندې بارډر غواړې، ټاپ بارډر غواړې، لوړ، رایټ راسته طرف ته، دې طرف ته راوړې، دغه منیو پټ کړی دی. نو بارډر، بارډر نه غواړم ورسره. زه بارډر درته اډ کوم برابر. نو بارډر، بارډر نه غواړم. آل بارډر، ټول بارډر، یعنی ټول ته بارډر ورک، او ترڅنګ یې ګوره آل بارډرز. آوټ ساید یوازې د باندې ساید ته ورکړه بارډر، یوازې د باندې ساید ته ورکړه بارډر، دننه نه غواړې، یوازې د باندې ساید ته ګوره، د باندې ساید ته یې ورکړي، یعنی شاوخوا یې بارډر راوګرځوي. انسرټ انساید بارډر، شاوخوا لکه مورکو دننه دې بارډر وي. او انساید هورزنټل بارډر، هورزنټل بارډر یوازې راوته بارډر ورک. انساید ورټیکل بارډر یوازې کالمونو ته بارډر ورک. او ترڅنګ دا شی چې بیا دی دا موږ ډېر وخت په دغه کې کاروو، کله چې موږ ازریانې جوړوو، ازرې چې قیدوو، نو همیشه موږ په بارډر په ډراټ بارډر باندې بندولی شو، خو دا دونه مهم نه دی. هورزنټل لین دغه شی چې لپاره استعمالیږي، دا موږ کولی شو چې د چې لپاره استعمال کړو. د دغه شي دپاره زه دلته ولاړ یم، د یو استاد یا د یو مدیر مثلا زه غواړم پر دغه ځای باندې امضا واخلم، نو راشه هورزنټل لاین، دا د وینې د امضا دپاره یو سپک اندازه دغه ورپرېږدئ. تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې دې ته بیا رنګ هم ورکړئ او هغه سټایل یې هم ور ډبل کړئ، یا مثلا دغه لیکه چې ورکړې دا به هم ډبله کړئ. که چېرې پوښتنه پیدا کړې د غږ کوئ. ویو ګریډ لاین، ګریډ لاین څه شی دی؟ ګریډ لاین مثلا کله چې موږ دا بارډر اوس پرنټوو، دا پرنټ ورکوو، نو دا پر صفحه باندې په پرنټ کې راځي، وینې په پرنټ کې دا بارډر دا لیکې راځي. نو کله چې موږ ګریډ لاین پر اپلای کوو، ګریډ لاین صرف موږ ته د بارډر اندازه راشي چې دغه په دغه اندازه دی، خو نور بارډر نشته. نو اپلای دا د ګریډ لاین وایي. مثلا زه خط لیکم، چې کله زه خط لیکم نو صرف خط راته چاپېږي، دغه نه چاپېږي، دغه بارډر نه چاپېږي.
ګوره زه اوس پرنټ ورکوم. په پرنټ کې تاسو ته معلوموي صرف ګوره بارډر نشته، خالي خط دی. یعنې چې کله موږ بارډر نه غواړو چې رایولو پکښې کې مثلا دغه لیک دې نه وي، خالي صرف خط دې وي، نو کولی شو چې په خپل په خوښه باندې دغه رقم او تر څنګ یې دلته بارډر اینډ شیډینګ تاسو کولی شئ دلته نور سیټینګ هم وټاکئ، څه رقم بارډر غواړئ، مثلا شاوخوا بارډر غواړئ، ګوره شاوخوا طرف یې بارډر شو. لکه دلته چې موږ وویل همدغه شان هلته هم شته. دا یې مثلا لکه سیټینګ یې کولی شئ هر رقم بارډر، آل بارډر ورکوئ، ګریډ بارډر ورکوئ، ستاسو په خوښه باندې تاسو بارډرونه ورکولی شئ. او دلته سنټر ټاکلی شئ، منځ یې ټاکلی شئ، هر رقم چې تاسو غواړئ هماغه رقم خپل په خوښه باندې بارډر ورته ورکړئ. انشاءالله په دې کې به سوال او پوښتنه نه وي. که چیرې بیا هم سوال او پوښتنه پیدا کېدله ځواب وکړئ. او نور مو ډیزاین خلاص کړلی، په ډیزاین کې نور شی نشته. سبا د خیر به بیا انشاءالله راځو، دغه فرعي ټیپ کې به لی اوټ وایو. هغه چې هم د لی اوټ برخه هم په ده پسې تړاو لري، په بارډر پسې اړه لري، هغه یې مهمه برخه ده. نو اوس ټوله نه ویل کېږي، بهتره دا ده چې هغه به سبا د خیر ووایو. لی اوټ د ټیبل فرعي ټیپ دی، ډیزاین هم فرعي ټیپ و، هغه مو وویل. اوس خلاصو، سبا د خیر راځو بیا یې لی اوټ وایو. نو دغه هغه مشخصات و، دغه ستاسو خپل خوښه چې هر شی تاسو غواړئ هغه استعمال کړئ خپل په خوښه باندې. که چیرې بیا هم سوال او پوښتنه وه مهرباني تاسو یې مطرح کولی شئ. او یو شی چې ما تاسو ته ونه ښوی چې ما ګوره اوس یو نفر دی هغه غیر حاضري کړې ده، موږ په حاضري کې ده غواړو هغه حاضري ورقید کړو. دا حاضري ورقید کړو نو هغه موږ کولی شو چې د ډراو ټیبل د لارې څخه چې در دغه ماوس اوس تېر شو، د ډراو ټیبل د لارې څخه یې موږ د ده دغه حاضري وربنده کړو. که ستاسو دې ته فکر وي، دا مثلا یو نفر دی، زه غیر حاضر دی، زه یې حاضري ورقیدوم. دغه د قیدېدو طریقه ده، یعنې په ډرا ټیبل باندې تاسو کولی شئ چې دا په ډرا باندې بنده کړئ د حاضري. هغه مخکې چې ما تاسو ته وویله چې مال دا دونه دغه نه لري، در دې بهتره ډرا ټیبل دی، دا یې هم بندوي، وینې دا یې هم بندوي، خو هغه لارې هم صحیح دي. مثلا زه په دغه کې ولاړ یم، بیا پسې دا بل طرف پسې انتخاب کړه چې دواړه طرفه بنده شي. خو ډرا ټیبل هم کولی شي دغه وظیفې کار اجرا کړي. که موږ غواړو د یو چا خانه قید کړو نو په دغه شکل یې کولی شو چې خانه یې قید کړو. او که په لاس باندې یا خو نو اسانه ده، په قلم باندې تاسو کولی شئ چې خپل استفاده ورڅخه وکړئ. مننه د توجه څخه مو، ډېره مننه، ښه وخت ښې چارې. دا جنۍ ډېر غیر حاضریانې کوي او چې ګوره سر یې په خلاصېږي که یې نه په خلاصېږي، ما کډو دی سر ښوروي. ذکي صاحب و، هشم اعظمي، هغه هم اوس څه لټان شوي دي. هیله ده چې دوی هم خپل درسونو ته متوجه شي او درس زده کړي. ډېر اسانه کولی شي. زه ویډیوګانې هم در کوم، د دې ویډیو له لارې هم کتلی شئ، دی تاسو په حضوري شکل هم دلی یاست. دا موږ په پارت ټایم کې وایو، درس وایو، بیخي ښه خبره ده. ویډیوګانې هم تاسو خپل په کور کې کتلی شئ، دلته چې درس وګورئ، کور کې بیا ویډیوګانې وګورئ. ډېره مننه، ښه وخت.